او کانټینر کې مو ولا چې بچي پراته دي کانټینر کې دا دلته ساړه دی نه کېږي په دغه یخ مو ونه کېږي کاله کې مې شام نشته بچي مې نه دي څه وکړم هغه اولادونه نشه ولې نه څه وکړه دا زندګي مې تېره کړې وه لکه خان چې و دغه سر کې راغلی څنګه یې کاکا جان بس داسې یو ښه جلال آباد نه راغلی یو ښه په پردي کور کې پروت یم برخونه را باندې قطع کړه او کانټینر کې مو ولا چې بچي پراته دي کانټینر کې ښه زندګي مو هم خلا چې لرله خلا چې موټر مو هم لرله او خلا که اوس دومره شی مه شته که نه چې اوس په کانټینر کې اوسېږئ والله چې کانټینر کې مو بچي پراته دي څو کسان یې زامن یې څو 10 کسان یو فامیل 10 کسان څه خو نن جلال آباد ته بېرته راسه لاړه ډوډۍ د لاسه دا دلته ساړه دی نه کېږي په دغه یخ مو ونه کېږي کاله کې مې شام نشته بچي مې نه دي څه وکړم دا مریض یم ولا سترګې مو ورباندې ړوند یم عملیات مې کړي دي بیا ورځ څو ګټې بیا په دغه کراچي څوک خلا که دغه څوک شی راله راکړه بس بچو له شی په واخلم او خلا که دومره شی مه شته چې سترګه کې واچوي بیا په کور کې ځې ځان سره څه نه بوځې کور ته هغه اولادونه نشه ولې نه څه وکړه دا زندګي مې تېره کړې وه لکه خان چې و دغه سر کې راغلی یوازې ته په کور کې کار کوې بیا دوه مې زامن هم شته هغو بچي هم دي هېڅ شی هم نشته چې څه وکړه بچي یې دي هغو هم 11 کسه فامیل یم ښه څه وکړم داسې حالات کې راغلم والله قسم دی چې موټر راته وړېړو دوه اوله چې لاړه راته قسم چې یو جریب ځمکه مو چې هغه پوروړ راته واخیسته او اوس همدغه د کاریا ناست یم په کور کې بخاري څه شته چې اوس زه کور کې خپل لاسونه هغه پښې ګرمه کړې خو لا قرآن که دومره شام شته که نه چې هغه اور ته زه کېنم چې اوس ورشم دا خو ډېر سخته ژوند دی والله بالله که درواغ درته یم نو ګینې ستا قدر مې بچایم دی او قسم درته وکړم چې هغه بچي شته چې درواغ هم درته ونه یم چې دغسې مشکلات کې زه راغلی څه وکړم بیا د شپې لپاره څه شته د خوړلو لپاره بس که څوک یې راکړه ویس مه کړي دغه فروغه شی راله راکړه بس دغه حالته ناست یم څوک مریضان شي په کور کې بیا څنګه کوي خو والله که هېڅ شی هم کړم من دغه ډاکټر نه سوال نه ګولۍ غواړم من دغه ځای کې نه ده دغه نه ګولۍ په سوال غواړم والله که مې ډاکټر له بوله سبایي راځئ دلته کښېنې سبایي راځئ تر څو بجې پورې ناست یم ټوله ورځ ناست یم ټوله ورځ والله دغه واوره من دغه ځای کې تېره په یوه ورځ کې بیا څومره ګټې نو بس څوک 100 راکړه څوک 50 راکړه بس دغو نه خدای ګزاره وکړه کرای نه که بسریان خېجو مه کور ته بېرته دغه حالات چې راته الله تعالی تا ته ستا مشکلات حل کړي کاکا جان ته مه ژاړه الله تعالی انشاءالله مهربانه دي دغه برستن یې واسطه چې دغه برستن زه ځان له واخلم قسم دی چې نه مړ شته وشوه او په والله چې بچي مې 4 5 چې دغسې 2 بستنګۍ دي چې هغه لاندې باندې پاچوم په ځمکه باندې پراته دي دغه وس ما نشته زه دغه برستنګۍ له واخلم دا واخله پلارجانه ده 3000 ده دا واخله سبایي توزیع ده بیا په توزیع هم تا غواړو انشاءالله او دا کمپل هم واخله اوس کور ته ځه صحیح ده زه دغه ځای ناست یم بچې ښه زما بچې الله د ښه ورځ درکړه الله د کامیاب کړه الله د خپلو بچو او خپلو پلار او مور ته کامیاب کړه دغه روپۍ ما سره خلا که ګوره دې میاشت کې مې هم لیدلي ما قسم ته وکړه زما 2 موټر وو او چغو نه اوس ګدا ته کېناستلی یم او داسې خواره کې رامه راغله اوس مه ژاړه پلارجانه هغه وخانده بس الله د کامیاب کړه الله دا واخله دا هم واخله انشاءالله دوستان عزیز پدرجان ما فردا برنامه توزیع داریم اینا رو میخوایم حتما شما در اون برنامه باشین و اگر بتونیم به پدرجان یک تجارت هم جور کنیم خیلی خوب میشه الان مشاهده میکنین ما بتونیم هموطنان عزیز خدا نه کمک بفرمایید دغه ځکه نه کینم او بچی ها والله دا کامیاب